هغه ویل چې د شرایطو کې اوس نورې ګوتې نه وي شرایط اوږدېږي هغه اوس بیا دا شرط نه دی لګول که نه بس هغوی ته نامنظوره دی دا د دغه والا چې هر قسمه کتاب بخیر کتاب دوی ته اجازه چې هر قسمه کتاب نه دلیل وي که نه دا دی به سره مني چې د اردو آفات دین نه لري هر مني زموږ په مقابل زموږ په مقابل کې چې راپورته سوي یاست قسم دی چې د اردو آفات دین لري که نه دا معلومه ده نه نو شرط مناظره کې اوس شرط معلوم وي مله چې مناظره کې معلومه شي خلکو ته زه وایم یو خبره تاسو ته کوم په دې ټولو شرایطو باندې تاسو راضي وئ که نه وئ صحیح شو یو ثالثین لاړل صحیح ده ثالثین ورباندې زوره کړې وي ګوره هغه شرایط زه هغه خبرې در باندې اورم اوس هم چې ما هغه کړی زه هغه ته ویل دي عزیزالله شیخ صاحب ته چې اردو کتاب بند دی اوس هم خبرې ستا عزیزالله شیخ صاحب راسره منلې ده برته یې دلته لیکلي نو ځکه مې ویله زه نه زغلم اردو کتاب تاسو ته ایله دی پروا نه کړي اوس په ستا شرط نه وي ختم شو خالص دا ځای ښکاره کول غواړم چې ګورئ تاسو د اردو آفات په دغه شانو کې چې زموږ سره مقابله کې لوېدلي یاست مذهب نه لرو یعنې دا ګاز دا میدان که چا ماته د اردو کتاب مخکې دا ښکاره کړله چې عربي کتاب کې اسقاط نشته په عربي کتاب کې د میلاد رد دی او د فضیلت میلاد نشته که چا دا ښکاره کړل بیا میدان باندې معلومه شي که بیا میدان کې وګورو چې تاسو اردو کې شوي که عربي موږ به معلوم شو تاسو به معلوم شیخ صاحب اوس داسې دي که نه اوس که دا خبرې چې یاره دې کتاب نه ما دلیل یو دا کمزوری دی او دا موضوعي دی که نه داسې خبرې اخو به بیا ستاسو خیر مناظرې میدان دا داسې نه وایو که نه موږ وایو د میلاد شریف په رد کې یا د هیرة الاسقاط وغیره څومره مسایل زموږ دوی سره اختلافي دي په دې کې سوا د اردو کتابونو نه دوی سره عربي کتبو کې دا یو شرط ویم چې دا دې بس لرې شي که نه یاره داسې کار وګوره اردو د هندوستان مخکې نه وه معلومه ده یو بس خبره ده نه زه داسې د میلاد شریف په اثبات باندې فضیلو باندې به موږ 900 کاله مخکې کتاب پېښ کړو پروت دی خو موږ دا وایو که د اردو کتاب پښتو ته نه وباسې نو خدای شته که دا شیخ صاحب 15 کتابونه نشته کم دی نه مثال خیر جی دا به مناظرې میدان کې پته لګي چې تاسو مناظره خو اظهار د حق دپاره موږ وایو چې ښکاره شي که نه دا شرط نه منل بس نور خو هغوی خپل طرف نه شرایط نه دي لګولي هغوی چې دا شرط یې مه لګوي لکه دا هم زوړ په زوړه پرېږدئ چې مخکې څنګه ویل شوي داسې زموږ ستاسو لپاره قبوله شوه ګوره داسې مو ویلي وه اوس داسې په زړو شرایطو کې دا یو شی شته دا یوه خبره لا خلاصوم هلته چې عزیزالله شیخ صاحب سره ما خبرې کړي دي ما ټول هغه ریکارډ دي عزیزالله شیخ صاحب اخرنۍ هغه ویډیو کې هم شته اخرنۍ خبره دا کړې ده چې صحیح دی د اردو کتاب نه دی بند خو شرط دا دی که د اردو کتاب د عربي کتابو پخواني متقدمینو څخه ناقل و قبول دی که نه دی قبول بس دا خبره خو وګرځوي دا خو اصول د اقدام دی که نه په اصول شاخین درته لیکلي دا شرایطو کې موږ ویلي دي تېر زړو شرایطو کې دا لیکل شوي دي دا مې ورته ویلي دي ما دا شیخ صاحب هغه راسره منلې ده ګوره نه ګوره هغه راسره منلې ده ریکارډ شته زما سره ما ټلیفون کې لیکلي نه هغه شرایطو کې ما ویل شیخ صاحب کې موږ بیخي ګوتې نه وو که نه نه موږ داسې کو د اردو کتاب کې مناظره نه سره سره تاسو خو ویل هغه مناظره ختمه شوه ته عرس ته راغلې وې اوس خو زه میلاد مناظرې ته راغلی یم د سره مناظره ده د سره خبرې د سره کوم راسي مقصد مولوي صاحب ما د میلاد په مسله باندې تاسو په دغه شرایط کې زما تاسې ولیکو نو څه ده کوم چې دوباره دی دا خو ضروري دی زړو شرایطو کې دا په زړو کې دي لکه موږ دا وایو چې د میلاد شریف په فضیلت یا نفس میلاد باندې تاسو رد کوئ که نه رد نو تاسو به د عربۍ د کتاب نه نقل موږ په اردو کې بیا پېښ کړو بس هغه به ضرور سره مشکل نه ده هغه مشکل نه ده نه استاسو منځ کې موضوعات هغه دي هغه صحیح دي شرایط مناسب لاړل ګوره محترمه موضوعات باندې کار نه لرو ثالثانو چې کوم شرطونه یې شوه دا زموږ نه وه د ثالثانو وه که نه ثالثان د مابین ځه ولاړل بس هغه شرطونه به ورته د مابین ځه یوسوه که نه منې هم صحیح دي موږ مناظرات سره کوو که نه وړي هم موږ در سره قبول دي خو ما دا خلکو ته ښکاره کوو چې ګورئ تاسو چې اردو شرط نه منئ په دا خاطر نه منئ عربي نه شیخ صاحب داسې ده چې دا کوم شرایط مخکې لیکلی شوي وو که نه هغې کې دا ثالثان راغلی یو څه مجبورۍ د وجې نه لکه لاړه که نه خبره بس ته اوبه د وجې هغه رانه شوه هغه لاړل نور شرایطو کې چې کوم دی که زموږ د طرفونه شرایط بسم الله کې بس دا وروړي ورسره بس دغه وخت دی موږ تاسو ته ټیم د ځای مکان لپاره د ځای لپاره مکان به موږ درته وښو ما همدرد یوسف هو داسې چې دا خبره ما دی بس تاسو وچلو که نه نو همدرد یوسف ما سره رابطه وکړي ځای به ما ته وښیي که نه خو دا به لیکلو کې اوس به وګورو چې بلکل یو جانب ته د هغې افراد ته ځای ونه ښودلی شي دا ناشته چې کوم کسان نږدې ده خبره په دې ځای دا بلکل په دې ځای
دې به ان شاء الله تعالی داسې وي که نه چې د دواړو طرفو به ډېر خیر وي ګورې داسې نه شیخ صاحب هېڅ پته له چا نه لګي که نه چې هغه بس یو بل هغه دی نه بیا جوړ کړي که نه نو زه وایم چې داسې چې بلکل ځای داسې شي چې هغه تاسو ته اوس معلوم دی او تاسو سره بل کوم معلوم دی همدرد نوم صاحب دی